هغه ولګېد هغه ته پرېوت دا جنډې دلته د امارۍ سره ونیول هغې کې مشید شو بیا عبدالله ابن رواحه واخیست دې کې نږدې شو مازدیګر هغه هم پکې شهید شو یو صحابي لاس کې جنډې ته خالد ابن ولید ته وایي دا واله هغه وایي نه زه نشم کولی وایي نه دا د مشورو خبرې نه دی واله وایي ته امیر وایي نه خالد ابن ولید وی جنگ خو مکړو خو وخت نه بس رسته شو نه هغوی م رسته شو مونږ هم رسته شو شپه شوه سهار له مې د جنگ فوج ترتیب بدل کړ ښي طرف یې ګس طرف ته که او ګس یې ښي طرف ته او مخکې خلک یې رسته که او رسته یې مخکې مخامخ چې هغوی نو اول یې خو پې نفسیاتي اثر وغورځاو چې دوی له جوړې څوک نوی امداد راغی بیا خالد ابن ولید وایي ګورې دا د یو کس جنگ نه وي مونږ 15,000 هغوی بله که زه به مخکې کېږم جنگ به کوو په یو ځل پې ورځو یا خو شهادت دی یا تختول بس وی خسه بس حمله پې وکړه خالد صاحب وایي 9 تورې مې لاس کې ماتې شوي ځکه د اوسپنه شرنګار به په شرنګ توره به ماته شي زر به مې چېرته بلې تورې ته لاس کې یو آخري توره را سره په لاس کې پاته شي هغه غټ غټ فوجیان هغه یې داسې مړه کړه چې دې ته پورې را پورې ووت هغې طرف او حضرت زبیر ته پورې را پورې ووت زبیر پکې یو 2 غزارولی دې پې بیا واپس راغی او کافرانو یې په ماتې یو 15,000 کسان یې ته مردار کړي په یو حمله جهاد کې لوی د ایمان زوري چې د چا ایمان مضبوطي او هغه دا یقیني چې زما خو په مرګ کې هم کامیابي ده نو پاتې څه شو د فوج ته وي مخکې ورپسې مه ځئ دا دوی چې څه کول دلته حضور پاک ته خدای نقشه په هوا کې څرګنده کړه او صحابه نو خالد ابن ولید یو ناشنا بهادر نو هغه وایي که مرګ په جنگ وي خو زه به مړ کېدی نو دا هغه صبر و چې میدان جنگ کې به یې صبر کوو پروا نه لرله صحابه کرامو د عمر فاروق زمانه کې د 2 حکومتونو سره په یو ځل جنگ کړی دی او هغه 2 حکومتونه هغه وخت کې داسې یادېدل لکه دې وخت کې امریکا او روس یا امریکا او چین خلک یادوي یو د ایران حکومت ولوي او یو د روم حکومت ولوي دا واړه واړه ریاستونه ټول د هغوی تابع وو ایران یې ټول ختم کړ او د روم نه ډېرې علاقې واغشتې نو په یو ځل د 2 عظیمو ملکونو سره جهاد کول دا بغیر د صبر او د استقامت نه کېدی نه شو نو صبر و پکې نو د داسې خلقو خدای تعریف کوي چې دا څوک د خدای په لار کې شهیدان شي دوی ګورې د عامو مړو په شان مه ګڼئ دوی جمدي دي خو د هغوی د ژوند احساس تاسو نشئ کولی زموږ ښکلی پیغمبر دومره ویلي دي نور پې مونږ هم نه پوهېږو چې د دوی هغه ارواح خدای پاک د شنو مارغانو په ججرو کې ساتي او هغه مارغان په جنت کې ګرځي او د عرش ته لاندې د هغوی پنجري ګرځي راځي په پنجرو کې د هغې مارغانو په واسطه خدای دې روح ته خوشحالي حاصلوي هر مسلمان چې مړ شي د جنت تتللې پس د قیامت نه به راځي او د شهید روح دواره جنت ته لاړ شي دغه د صبر والا خدای عزت او مقام بیان نو بیا خدای وایي ګورې نور د صبر موقع به م راځي یوازې جهاد خو نه دی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه
قالوا انا لله وانا الیه راجعون. زبوی پتا